که غواړئ دا مکمل معلومات نورو سره شریک کړئ نو بیا دلته لینکونه راخیستل شوي دي. دلته د لاندې یو بله برخه اړوند د همدې ولایت نور شهیدان هغه راخیستل شوي دي. دلته ورته شهیدان هغه کوم شهیدان چې له دې سره مثلا څه خپلولي لري یا په یو برخه کې ډلګي مشر کې ورسره شریکان یا په ولایت کې دي ولسوالۍ کې دي همغه شهیدان به په دې برخه کې راځي. دلته لاندې یو برخه راخیستې ده درود شریف. مهرباني وکړئ 3 ځله درود شریف ووایاست او ثواب یې همدې شهید ته وبخئ. لاندې مغه تعداد برخه راخیستې چې کله دا تاسو ثبتوئ هغه نور خلک هم دې دپاره تشویق شي. هر څوک چې راځي دلته مثلا هغه درود شریف وایي او دغه شهید ته یې ثواب بخي. هغه تعداد به یې ورسره راځي. دلته ډېر واړه خط باندې لیکل شوي تر اوسه 6 ځله درود شریف ویل شوی ده د لاندې ستا او په دې جمع پلس په علامې سره تاسې نور معلومات هم ثبتولی شئ. خدای پاک دې وکړي چې تاسې د شهید د ثبتولو په برخه کې پوه شوي یاستئ. که تاسې په دغه پلیټفارم کې راسره همکار واوسئ، همکاري راسره وکړئ، وخت نظرونه راسره شریک کړئ، خصوصا د همدې پلیټفارم کې کوم ایمیل ادرسونه چې ورکول شوي دي هغه کوم ادرس یې دلی هغې لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ به انشاءالله تعالی په وخت باندې رسیدګي ورته وکړو. لکه مثلا فعلا دپاره د ما په ذهن کې دي چې زه په دې برخه کې یو شی ورسره راواخلم، دا کوم چا چې معلومات ثبت کړي دي دا له دې شهید سره قرابت لري. مثلا هغه د ماما زوی دی، کاکا زوی دی، خپل د ډلګي مشر یې د هغه سره همسنګر ملګری و، یعنې دا په یو برخه کې هغه معلومات یې ورسره راواخیستلی شي. کله چې دلته ثبتېږي حتی اړتیا یې د دې برخه کې زه ورته یو برخه ورکړم چې هغه یې خلاص او بند کړي. که غواړي چې هغه خپل نوم ورسره راواخلي چې دغه په دې برخه کې هغه پروفایل د لاندې برخه کې ورسره راواخیستل شي. زه پلانکی مثلا دغه د هغه ثبتونکي شهرت ته دا ورسره راواخیستل شي یا بند شي یا خلاص شي. دغسې نور موضوعات چې هغه یې تاسې په ذهن کې درځي دا پلیټفارم لا غني کړو. د موږ او تاسې د هېواد په کچه باندې زه فکر کوم لومړنی یو پلیټفارم ده. موږ او تاسې دغسې یو څه نه درلود. په شخصي ډول باندې په فردي ډول باندې به هر چا یو څه کړي یا د جهادي ارزښتونو ریاست چې کومې هڅې کوي کوششونه کوي د هېواد په کچه باندې څه ناڅه کار به یې کړی او نور به د راتلونکي لپاره کار کوي. خو دغسې یو رضاکارانه ډول باندې د اشر په ډول باندې چې موږ او تاسې ټول هېوادوال سره همغږي شو او دغه شهیدانو لپاره کار وکړو، هغه معلومات را یوځای کړو، په دغسې یو پلیټفارم کې یوځای کړو چې هغه بیا ګوګل ته هم لاسرسی ولري. مثلا د ګوګل نه موږ او تاسې په پلټنه کې پیدا کولی شو. حتی د AI په برخه کې موږ او تاسې په ځینو برخو کې یو څوک پلټو معلومات یې راخلو، دا به یو ډېر لویه لاسته راوړنه به یو ګټه به مو کړې. که تاسې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکوئ، ملګرتیا وکوئ، د موږ دغه څو میاشتې ستړې چې په دې برخه کې مو کړې دي، شخصا زه ډېر پکې ستړی شوی یم، دغه به نه ضایع کېږي. که تاسې راسره ملګري شئ د موږ دغه انرژي موږ به لا نور پر انرژي کېږو، موږ به لا نور دې برخې ته کار کوو، کوشش به کوو چې دا برخه لا غني کړو. الله مو جوړ لره خوشحاله اوسئ.